د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ملګرو نن در سره به په دوه موضوع خبرې کوم، خو یو ورسره خپله زما پخوانۍ یوه ویډیو د هغه هم در سره شریک کوم چې په هغې کې به تاسو ته معلومه شي چې ما ویلي وو چې که په پاکستان کې که په لوی پوسټونو باندې یا په وزارتونو باندې پښتانه راشي، نو د دې دا معنا نه ده چې ګندې دغه ځای پښتون دی په واک کې. نو دغه ویډیو هم در سره شریک کوم او بیا به لږ دغه ځینې ګلخانان چې په آی اس آی باندې فخر کوي او ویاړ پې کوي، دغه ګلخانان د آی اس آی، ځکه په دې به هم ځینې خبرې وکړم چې دغه آی اس آی چې ده دا په 1948 کې د یو انګریز لخوا جوړه شوې وه او دا د دې په خاطر باندې جوړه کړې وه چې لکه په داخل کې به دا کار نه کوي، خو د داخل د بهر ملکونو کې به دا کار کوي چې د هغه بیا هم لکه دغه به په لکه په وخت کې به ورته ان ډبلیو پی ویل چې نارت ویسټ فرنټیر پروینس کنه، لکه صوبه سرحد چې به ورته ویلې، هغه کې اجازه ورکړې وه چې دیو بالته لکه څارنه بالته کوي لکه د آی اس آی کوم دغه چې وه. نو دا په اصل کې د یو انګریز جنرال لخوا جوړه شوې وه چې د هغې نوم رابرټ چې په وخت کې د پاکستان د فوج په 1948 کې د مرستیالو او په وخت کې د پاکستان دغه د فوج یا پنجابي آرمي چې وه د دې دغه چې د فوج مشر هغه هم خپله دغه انګریز و. نو زه دغه لنډه ویډیو در سره خپله ږدم چې دا تقریبا یو 2 کاله پخوانۍ وه یا به 1.5 کال پخوا وه. هغه ډېره تقریبا بس 1 دقیقې نه لږه زیاته د 1.5 دقیقې پورې ده. تاسې هغه واورئ ان شاء الله تعالی. زه بیا خپلو نورو خبرو ته دوام ورکوم. دا ویډیو در سره شریکوم اوس. څنګه چې مې د مخه ویلي وویل چې په امریکا کې د یو تورپوستي اوباما په ولسمشرۍ یا د یو تورپوستکي په امریکا کې په قدرت رسېدو په دې معنا نه ده چې ګنې واکې د تورپوستکو شي. هغه ځکه چې امریکا کې واکې د بیروکراسي او اسټابلیشمنټ سره دي چې هغې کې په لوړو پوستونو ټول سپینان دي. همداسې یو تورپوستکی په خپله مشرۍ کې نه خو قانون کې بدلون کولی شي او نه توران د غلامۍ ازادولی شي. تاسې په ویډیو کې د اوباما ژړا کتلی شئ چې د هغې د بېوسۍ څرګندونې کوي. همداسې انډیا کې د یو مسلمان په ولسمشرۍ یا د یو سیک په صدر اعظمۍ دا په دې معنا نه ده چې د حکومت واګې او پالیسي جوړول دي د مسلمانانو یا سیکانو سره شي. همداسې که پاکستان کې پنجابي آرمي په حکومت کې یو څو ګلخانان په لوړو پوسټونو وګماري، نو دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان واګې دي د پښتنو سره شي، ځکه چې په پاکستان د پنجابي آرمي حکمراني ده او د نورو قومونو کوم مشران چې څومره ډیره د پنجابي آرمي غلامي کوي او د خپل صوبو وسایل او طبي زیرمې پنجابي آرمي حق ګڼي، همداسې خرج شوي ګلخانان بیا پنجابي آرمي په خپل غلامۍ کې قبلوي او د خپلو دې غلامانو په واسطه یا ذریعه د هغې صوبو ټول کنټرول یا واګې د پنجابي آرمي په اختیار کې شي. تر بله ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان. ملګرو نړۍ مننه چې ما سره مو دا ویډیو ولیدله. ځکه په دې باندې ما همیشه ځینې خبرې کوم، خو د دې په خاطر باندې کوم ځکه چې سوشل میډیا کې د آی اس آی ګمارل شوي هغه دغه ډېر زیات دي کارکوونکي او هغه اوس هم لکه دغه نوي کول ته د پښتونخوا داسې جوته کوي چې دغه آی اس آی یا د پنجاب دغه کوم آرمي چې ده دا د پښتنو ورسره شریکه ده، خو هغه په دوی باندې نه پوهېږي. هغه نوی نسل هغه داسې فکر کوي دا ادکاري شوی او په دې نه پوهېږي چې دغه پنجاب کومه آرمي چې ده دا د پښتنو د غلامولو دپاره ده. اینه پښتانه به په محکوموي او د پنجاب د حاکمیت لپاره به او د هغې د ګټو د ساتلو لپاره به کار کوي. ما دې لکه مخکې دلته وویل چې کله لکه پاکستان جوړ شو هغه انګریز جوړ کړو، نو اولنی د فوج مشر چې وو هغه فرانک ولټر په نوم باندې وو چې هغه خپله یو انګریز و، تقریبا داسې 8 میاشتې هغه مشر و. بیا وروسته د هغې نه بعد د همدغه فوج د پاکستان یو بل د فوج مشر شو چې د هغې نوم هغه هم انګریز و، ډګلس ډیویډ.
چې د دې په وخت کې د آی اس آی دغه کومه دغه چې د انټيليجنس ایجنسي چې دا جوړیږي او د دا لغه ورکوي لکه چې تاسو په بهرني لکه دا غزنه لکه بهرني هوادونو څخه به لکه معلومات راټولوي او دغه پاکستاني ارمي ته یا پنجابي ارمي ته ورکوي خو په لکه په وخت دغه وخت صبح سره د نچوس خیبر پختونخوا د خاصن پختونستان دی په دې کې بم دا فعالیت لري هغه په دې باندې پیدل چې دغه تبه کېدل چې یو وخت کې د پښتنو د غورځنګونه راپورته کیږي او ازادي باخلي نو دوی د پیدا دغه ورکړي چې په کشمیر او دغه ځکه به تاسو حق لرئ چې راکه دغه وکي فعالیت وکي نو خبرې نن لکه کمې مکولې کوم دا ځنې ان شاء الله تعالی به بل ورځ راځم از په دې باندې به لکه نورم په تفصیل سره په خبرې کوم نو یو څه دغه به کوم ان شاء الله تعالی چې لکه په ګډه به دا کار کوو چې دغه نوې نسل چې په پښتونخوا یا افغانستان کې راګډيږي اول خو رالويږي باید په دې باندې موږ دا پوه کو چې لاندې پښتنو ته دوی باید د پښتونخوا پښتانه وي نه پاکستانیان ځکه تر اوسه پورې ځکه په سوشل میډیا یا رسنیو کې چې سړی اوري دوی ته اوسه پورې دا غزه کوم اکثره چې دغه په ټیک ټاک یا د فیسبوک د لارې خبرونه لري ځنې د غزوانان یا په انستګرام کې دي دوی اوسه پورې پښتنو ته الته پاکستانیان وایي سید هغه خو به وایي ځکه هغه خو د پنجاب نصاب لوستل دي د پنجاب میډیا په کار کړی دی خو په کار دا چې افغانان هغه ته پاکستانیان نه وایي ځکه هغه به نورم په دې باندې افتخار کوي هغه د فکر نه کوي هغه دغه د پاکستان کوم قوت یا قدرت چې هغه د فکر کوي چې کاری دا ورسره په دې کې پښتون شریک دی هغه د سینه ده هغه ځنې چې پوره لوستل کړي هغه په دې باندې پويږي چې دغه ته واک صرف د پنجاب دی پنجاب چې دی هغه د پاکستان حاکم قوم دی ټوله پالیسی هغه جوړي کاغه لکه سیویلیانی د خلکو لپاره یا کو د فوج لپاره هغه صرف پنجابي جوړي په دې کې د نور قومونه واک نه لري که په افغانستان کې لاسفن هم کیږي خپل هغه پالیسی پنجابیان جوړي دي کې د پښتون هیڅ لاسرسي نشه کاکم یو ورسره خو هغه ګلخانان یا مغز وینځل شوی هغه خپل هم نه پیګه هغه خپل هم غلام وي هغه خپل هم هغه چوکۍ ساتل هغه مقام ساتلو لپاره د پاکستاني فوج دی یا د پنجاب د فوج دی د دوی سره مرستياليان ني خو مګر هغه خپل هم غلامان ځکه هغه خپل په دې پويږي ځکه خو د څه ډیر په تاریخ کې تیر شوی دي چې لکه زمون خپل پښتانه د پردو سره یو ځای شوی دي چې یو مثال د سیو لکه د خوشحال خان بابا لکه د دوه نسل چې لکه پلار او نیکنه هغه د مغولو طرفدارانو خو چې کله خوشحال بابا بندي شو وینیو نو د اورنګزیب عالمگیر په وخت کې داغه نه بعد هغه خپل کوم هغه دغه چې وفاقي هغه د مغولو سره ختمه کړه او د افغانانو لپاره د ازادۍ اغسل هغه لپاره جدوجہد یا عملی میدان ته راودانګل نو د سکیږي ځکه چې ځنې وخت کې د یو مقام ساتلو په خاطر باندې یو خودغرضۍ په خاطر باندې ځنې پښتانه د نورو قوتونو سره یو ځای شوي اوس هم لکه دغه پښتانه چې دي سید هغه د خپل د پښتون قوم او د پښتنو د ګټو په دې قصه کې نه دي یا د پښتون قوم د آزادې دلو یا د پښتون قوم په نورو قومونو کې د سیال کېدلو لپاره کار نه کوي خو هغه صرف دا کوي چې خپل مقام په پاکستان کې ساتي او چوکۍ ساتي خپل شهرت ساتي او د پنجاب ارمي لپاره غلامي کوي او داغه بوټونه پالش کوي ځکه د خپل یو ورځ یو پنجابي خزي ویلې الته په میډیا کې ناس دا یو پښتونو د پی ټی آی کې د ډیره زیات د پاکستان فوج ډیره طرفداري کوي هغه ولته چې کلم راشي بس یو مخه ګوري چې سره کوم دغه د فوج بوټ پالشي شروع کی نو د څه چل چې زما چې کوم مقصد دی او ذکر میډیا ته راځم ځکه ما سره چې وخت له پیدا شي هغه د خاطر باندې راځم ما په دغه رسنو د شینو کې لیدلي چې زه خپل دغه نوې نسل خاص کر هغه کوشم کوله چې په دې پوي کوم ځکه په هغه د پنجاب سره سوخلاند ډیر راځي چې دغه ته چې هر څه دي هغه د پنجاب دي ته موجودي لکه خو انګريزان چې کله راغله ټول بری صغيري ونی او بری صغير لکه پاک او هندي ونی په وخت بنگالم په دې قبضه وکړه هم هغه یو مختلف فوج درلود په هغه کې څلور لکه هغه وخت کې عسکر زګا وخت نه پوس کم او په هغه کې چې په کوم وخت کې د انګريزانو په هند باندې واکمني و نو پوس کم نو څلور لکه ډیر زیتو
به چې کله دا پاکستان لکه د هند دوی انګریزانو پر خصل او د نیمه ازادي ورکول ځکه اوس هم حکومت تقریبا دا غوي د ماغه خبره د وګ دي نو بیا غوي د څه وکړي چې دا دغه وکړه دا هغه فوج تقریبا هغه کې څه برخه دغه ته ورکړه پاکستان ته ورکړه سره بنگال هم او څه چې دی هغه انګریزان خپل دغه ته هند لاړه نو انګریزان د غزنه وتل خو هغه پاکستان باندې سر رسوخ به په 1950 کال کې به دا دغه پروسه دغه ته ورکړه حواله کړه امریکای دغه په 1950 کال کې دلته یو پیدا ریجمنټ یا انفنټری ډیویژن ولا جوړ کو پاکستان ته په 1909 تر 450 پورې دوی دغه فوج خوروزو امریکایان وروزو چې د امریکای او د دغه د انګریزانو د دیو د مفاداتو د لپاره به دا کار کوي او تر اوسه پورې کوي ځکه دغه فوج چې دا همیشه اسلام ضد او پښتون ضد د لپاره کار کوي هغه په دې خوشاله دي چې زه پنجابي په دې خوشاله دي که زه د امریکای او د انګریزانو ناظر شم او هغه زما بادار شي نو زه به ناظرم به زما نور نوکران یا په پښتو کې خو ته د قانون هم وي چې بیا غشته ځکه د قانون د پاسه یو ناظر او به ناظر خو خان د لپاره کار کوي خو بیا غید لاندې د قانون په کار کو مزاري او ته څوک وي څوک ته دغه وي دا نوکران وي نو همداسې پنجاب چې دی الته د یو ناظر حیثیت لري او دغه نور قومونه چې دي د نوکرانو مزدورانو یا دغه حیثیت لري نو د زما خبرو ته د تعصب په سترګه مو ګورئ ځکه لاندې ځنې وخت کې کېدای شي ما دا خبرې شروع شي هغه اغازنې ملګرو لکه ډېر زر قار ورشي چې لکه موږ پاکستانیان یو موږ لکه پښتانه ځنې د سیدي لکه ګل خانان ټیپی غوندي چې موږ هم د تواک لرو نه هغه شی نه دی ساسي واک نشته دی بې واکه خلک یاستئ اسی د دغه ځای باندې د پاکستان باندې ویاړ کوي خو واک نه لري بې واکه یاستئ که هغه څومره قوي شي که یو قدرت شي په دنیا کې خو بیا هم ستاسې پکې بې واکه یاستئ او بلکې ستاسې پکې تاوان دی ځکه چې ستاسو هغه د غلامۍ کړۍ به تر ډېر وخته پورې په تاسې کې پاتې او که چېرته هغه ګډوډي پکې راشي او ضعیفه شي پنجاب بادار نو دغه ته پښتنو ته ازادي راشي او د دې سره په افغانستان کې امن راشي ځکه چې پنجاب په افغانستان کې ډېر لاسوهنه له دې لپاره کوي چې که افغانستان یو پرمختللی او قوي هیواد شي نو بیا به د پښتانه چې دي دا به سره یو ځای شي او بیا د پنجاب بقا بیا ناممکنه ښکاره کېږي ځکه چې دلته چې طبي کوم وسایل د بلوچستان او د پښتونخوا نه هلته ځي نو د هغوی نه به داخله شي صحیح ده موږ په دې پوهېږو چې په زراعت کې لکه دغه چې دی پنجاب هغه ښه زراعتي دغه د صوبه ده د دوی خو بیا هلته دی چې اوبه او دغه هم د دې ځای نه ځي او بیا نور طبي وسایل چې دي لکه ګاز او دغه نور ځینې طبي معدنیات چې دي دا بیا د پښتونخوا او د بلوچستان دي نو بیا دغه لکه ډېره ناممکنه ده ورته او هیڅ وخت کې خلک خپله کومه کالونیګانې چې وي لکه انګریزان هم په اسانۍ باندې نه پرېخوستلې په هغه وخت کې پرېخوستلې چې دویم جنګ جهاني وشو او د انګریزانو اقتصاد ضعیف شو نور په دې ونه توانېدو چې دغه خپلې کومې د کالونیګانې چې دي دا بیا وساتي لکه کوم کالونایز کړي چې کوم لکه هېوادونه بیا هغه یې نشو ساتلی نو دې په خاطر باندې پرېغوستل همداسې کله چې روسان افغانستان ته راغله او جګړې وکړه او اقتصاد یې ضعیفه شو کمزوری شو نو هغوی هم هغه خپل نور کوم هېوادونه باندې چې د هغوی قبضه وه هغه په دې باندې بیا نه توانېدل چې هغوی هغه قبضه نور هم داسې برقراره پاتې شي نو دغه شو نو که دلته چې د پاکستان د اقتصاد کمزوری شي نو بیا پنجاب هم په دې نه توانېږي چې دغه نورې خپلې کومې صوبې چې دي چې اوس یې غلامې ساتلې دي دا بیا وساتلی شي نو له دې دپاره دغه په کار دا دی چې موږ باید داسې کوشش وکړو چې د پنجاب دغه اقتصاد چې ټول بیا فوج ته ځي او بیا هغه دا نور لکه صوبې غلامې ساتي چې د دې دپاره باید داسې کوشش وشي چې په دې کې پښتانه دې سره ونډه وانخلي یا برخه وانخلي چې د هغې اقتصاد نور هم پسې پیاوړی شي باید افغانستان هم نورې داسې لارې پیدا کړي چې تجارتي دا کوم دغه چې دی انحصار دا چې په پاکستان دی باید د دې نه دغه ځان را جدا کړي د اشرف غني په وخت کې خو دا کار وشو تر یو ډېره حده پورې خو بیا لکه یو په افغانستان کې دغه حکومتونه هم داسې چې پښتانه همیشه په خپل منځ کې جګړې کوي نو دغه مشکل به وي چې همیشه پکې ناقراري او یو قوي او مرکزي حکومت پکې د نشتون له امله تر اوسه پورې زموږ دغه پښتانه ورونه زموږ نه جدا هم پاتې شوي دي او غلامان هم پاتې شوي دي نو د دې لپاره په مشترکه ډول باندې به کار کولی نو زما خپله دلته کوم بل خاص مقصد نشته چې راځم
او زه خاص کر زما ډیر زیات فوکس دی هغه د کوزي پښتونخوا په نوي کول باندې دی نو ان شاء الله تعالی چې څومره زه کولی شم ځکه ما سره لکه داسې نه دی لکه د خبرونه څه ګټه ما لاس سره راوړې ده ځکه ما سره ځینې وخت کې چې دغه ځای نه څوک په تلیفون خبرې کوي خاص کر نوی نسل یا زما ځینې نور ملګري دي نو ډېر زیات پکې ځینې پوه شوي دي او هغه اصلي تاریخ نه هم خبرېږي او دغه اصلي دغه نه هم خبرېږي چې لکه یو خو ته د پنجاب میډیا چې څه وایي یو چې ورته د پنجاب نصاب څه وایي د هغې په مقابل کې چې موږ ورته څه وایو نو بیا د هغې نه هم خبرېږي ځکه دغه پنجاب نصاب ما هم لوستلی او ما ته ښه معلومات کېږي چې هغه څه رقم جوړي هغه چې څوک لکه د خاص کر نوی نسل چې یا کوم ماشومان چې هغې ته چې کوم په دغه وخت کې د کوم تدریس کېږي هغه بیا د هغې په موضوع باندې ډېر تاثیر کوي نو ځکه د هغوی نه هغه پښتونولي او هغه د پښتونولۍ شعور هغه ته لري کېږي او هغه نه کټر پاکستاني جوړیږي هغه د پښتون د ګټو نه زیات د پاکستان ګټو ته ډیر وفادار چې د پاکستان ګټې به ته د پنجاب ګټې دي هغه ته ډیر وفادار ځکه چې هغه د سي پوي کلی خو مګر ځکه کله دوی ته به دا سوي ما کچې د تاسو په لکه په کورنۍ کې ژوند کوي او دوه ورونه سینو په وخت کې خو یو پښتون خپل حق بل پښتون ته نه پریدي په وخت کې به لکه زه ما دا خبره به هغه اسلام ته یری او به لکه په دې قصه کې چې څنګه خپل ګټې وساتل شي مګر چې کله به د پښتون لکه د ولس او د اجتماعیت خبره راشي په وخت کې به دغه پښتون چې دا به مسلمان شي او زمونږ مسلمان یو به نه لکه ځکه زمونږ د جبه زمونږ لپاره اهمیت نه لري ځکه اردو یو اسلامي جبه ده که په موږ باندې کومه د فرق نه کوي به د خبرې کوي خو چې کله به د خپل جب او د خپل مسله راشي د خپل ذات مسله راشي په وخت کې به خپل حق دي چاته نه پریدي لکه خپل رور ته نه پریدي اته مرګ ور سره پکې د یو کوټې زمکه ټوټې په سر باندې خو چې به د پښتون مسله شي چې هغه کې د پښتون وسایل دي د پښتون ولس د پښتون خاوري وسایل دي د پښتو ژبه ده به کدي مسایل راشي په وخت کې به دا مسلمان شي ځکه دا منافقت ده چې دوی وی کوي او بل دا کار دی ځکه دا ځدی وخت کې تیر ظلمات ځنې کومنټ راځي زغه په یو څو خبرې کوم هغه ماته وایي چې ته الکه د اندوان لپاره کار کوي ورته اول ته د کوزي پښتونخوا ورته زویم چې په تا باندې اردو ژبه چې د هندو ژبه ده په اصل کې دا هندو او اردو دوانه یو ژبه ده سر پر رسم الخط کې فرق دی چې اردو چې دی دا په عربي رسم الخط لیکل کیږي او هندي چې دا په سانسکریت باندې لیکل کیږي انده کې فرق دی نور پکې هیڅ فرق نشته ژبه د ولپزان باندې حکیمه کړی دا ژبه ولمني تخپل د هندو غلامي منی په دې شکل باندې زه خو د هندو نه خو ما یو ورځ تاسو زمان اوریدل ته ما ته ثبوت راوړل کړي چې ما کړه د هندو طرفداري کړي نو دا خو ځکه تاسو دغه نصاب د پنجاب نصاب او د پنجاب میډیا د درخي چې کڅوک د پښتون د حق غوښتنه کوي بس هغه غدار دی او هغه د هندو طرفدار دی او د هندو نه پیسې اخیستلې دي ځکه چې پنجابي په دې باندې خبر دی کچیر د پښتنو کې خپل هغه شعور او د پښتونولۍ احساس بیدار شو نو بیا د پنجاب د غلامۍ د لاندې او د پنجاب دغه کومه جنډه چې دا د دې درانده به ژوند نه کوي به خپل ځان ته یا بلوي افغانستان جوړي یا ځان ته آزاد پښتونستان جوړي په دې باندې پنجابي پويږي نو نن زما د خبرې وي نو ځینې کومنټونه دي زه به دا په سکرین باندې راواخلم نو به دا پروګرام ختموم اول کومنټ به دا دغه راواخلو دا محمد ننګ صاحب د تاسو خدای ژوند او بریلې لري ګران بورا زماني صاحب نړۍ مننه ننګ صاحب الله دې ژوند لره نو زه به یو څو نور کومنټونه په دې سکرین باندې تاسو سره ښکارا کوم دا د ضیاء الله خان کې پی نه دا ورغی ډیره مننه وي خبرې د دې مننه وروره د کې پی نه د پښتونخوا نه د نړۍ مننه زموږ پښتون وروره څنګه دی یو بل ورور دی راز محمد لغمانه جار د شم نړۍ مننه ورستا څخه یو نړۍ مننه نو نور ځنې کومنټونه مشه ننګ صاحب یو بل کومنټ هم کړی دی نړۍ مننه ننګ صاحب راتکار زموږ د پروګرام ته اول د پراغله ما سره کله کله راساسي بي خو نن را سره نشته دی نعمت الله زماني را سره دی خدای د غازی عبد الله ورور خو کومنټ کړی دی اخا په غوړه او شوق سره تاسو سپینې د خبرې د زړه په خوخه اورم جزاک الله نړۍ مننه غازی وروره په ځازنې ساس کومنټ مې ولستل ځکه دا ډیر ضروری ځکه تاسو زما لپاره کنه لکه یو همت ماته راکوي دا کومنټ صدیق وزیری صاحب راکړی زبردست نړۍ مننه دا نعمت الله زمانی صاحب د سلامونه راستوري دی وعلیکم السلام ورور نړۍ مننه تاسو څخه
نو دا خاص کر دا معین الله ورغزی ورور دی همیشه ماته دغه شان خپل سرګندونې را لېږي د هغې څخه هم نړۍ مننه یو دوست یو راته راتکاري مخکې دغه کړی خو هغه کمنټ رانه دغه شو هغه راسره اوس نشته نو ځکه دا یو بل ورور هم دی دې هم داخلي دی بېشکه دا نعمت الله دا نوم یې څه دغه غوندې دی خو دغه لیکلي وایي قربان مو شم نړۍ مننه ورستا څخه هم نو دغه دی دا لکه دا څو کمنټ مې تاسو سره شریک کړي دا دلته خو بلوچ ورور یو دغه رالیکلي دا بلوچان ماته ډېر ګران دي ځکه دا دوی په دې پوهېږي که د پنجاب سره یو ځای پاتې شي او دغه سی پیک جوړ شي نو د پنجاب به دومره نفوس بلوچستان ته راولېږي اول ته به میشته شي چې بیا دغه د بلوچستان کومه صوبه چې ده دا به بیا بلوچستان پاتې نه شي بلکې پنجابستان به شي ځکه چې دا په مساحت یا د رقبې د لحاظه د بلوچستان چې د پاکستان 500% رقبه جوړي خو د نفوس په لحاظ باندې په ټولو کې کم نفوس دی هغه د بلوچستان دی نو که چیرته دوی لکه ازادي وانخلي او دغه سیپیک منصوبه پریدي نو بس بیا دا صوبې نه به بیا لاس واخلي بیا به د بلوچستان په ځای باندې پنجابستان ته خلک وایي نو صالح بلوچ ورور نړۍ مننه ساده کمنټ څخه زه ډېر خوشحاله شوم او ستاسې مبارزې ته سلام نو دلته چې دي بس نور ډېر ورونو کمنټونه را لیکلي دي دا هم د دې څخه نړۍ مننه دا علي محمد ورور همیشه خپل دغه را لیږي کمنټونه دا زموږ نږدې ورور دی همیشه موږ سره په پروګرامونو کې ګډون کوي یوه نړۍ مننه نو نړۍ مننه ستاسو د ټولو څخه ځکه چې ستاسو څرګندونې دا زما د ملاتړ په دغه باندې نو تر بل ویډیو پورې یا د بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم خوشاله رام او سوکاله ژوند لرئ د لوی الله جل جلاله په امان